حالا چې دا د افغانستان خاوره ده بلکې زموږ خاوره خو تر راټکه پورې ده. پاکستان ته د طالب ځواکونو غوسه نه خلاصیږي، وایي تر اټکه پورې د افغانستان خاوره ده او د یو ښوونځي په ګډون هغه سیمې ورڅخه بیرته نیولي چې جمهوریت په وخت کې پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې راوستي. پاتې جزئیات یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خو ده د اشرف غني په وختو کې دا سودا وسه شو. ګوره دا مکتب یې جوړ کړی ګورنمنټ پرایمري سکول پالوسۍ مومند ایجنسي. اولا چې دا د افغانستان خاوره ده بلکې زموږ خاوره خو تر راټکه پورې ده خو ده او دا د ورڅک ډیم دی. نو کوڅه کې کوشش روان کړی و چې دغه مزه راټیټ کړو دغه علاقه هم د خپل دغه لاندې خو بس الله تعالی د مجاهدین ژوندي لري. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر کلید سره په خبرو کې وویل تېره ورځ یې ځواکونو د لالپورې ولسوالۍ په لواسي سیمه د پاکستاني ځواکونو له لوري د اغزن تار د ځغلولو مخه نیولې او اغزن یې ورټول کړی دی. د نوموړي په خبره دوی وروسته له هغې سیمې ته ورسېدل چې پاکستانیاني پوځیانو په ډیورن فرضي کرښې له پخواني اغزن تار څخه دې غاړې ته غوښتل چې اغزن تار وغځوي، خو د اسلامي امارات ځواکونو یې مخنیوی کړی او 2 کیلومتره یې پاکستانیان پوځیان بیرته په شا ټومبولي دي. د ملي امنیت رئیس وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د هېواد خاوره لاندې کړي او په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته آماده دی. ډاکټر بشیر زیاته کړه کله چې مونږ خبر شو چې پاکستانیان د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې له خپل اصلي ځای غواړي اغزن تار مخې ته وغځوي نو طالب ځواکونه سیمې ته ورسېدل او د پاکستانیانو د یاد کار مخه یې ونیوله او هغه اغزن تار یې ورڅخه دلته بیرته راوړه. مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره لاندې کړي. مونږ به یې پر وړاندې مبارزه کوو او قربانۍ ته دې برخه کې آماده یو. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.